جمال ترک نن ډېر پریشان ښکارېږي، پټوم درپسې څه کېږي؟ پریشاني دې څه شی ده؟ محبوب جان پریشانه په دې یم په هم کش کې الله پاک اشرف المخلوقات نه وی پیدا کړی. ولې؟ خبره دی ده اوس ګوره دا انسان چې ده دا دونې ذلیله ده. دا څه ملکونه چې جوړ شوي دي د هر ملک جلا قانون جوړ کړی ده. اوس ګوره عرب مسلمانان هیوادونه دي، مسلمان هیوادونه دي، عرب پښتون نه مني. تر ننه پورې یو پښتانه هم له عربۍ سره واده نه دی کړی. دی عجم بولي. دا ولې؟ ګونګی بولي، یعنې په ځان یې نه ورګډوي. دا ولې نه ورګډوي؟ والله که خبر یم تر نن ورځې پورې یوې عربۍ له پښتانه سره واده نه ده کړی او نه پرېږدي. یعنې موږ په انسانیت کې لا نه شمېري، موږ انسانان لا نه شمېري. راځه دغه مجلس په هلته کینو وبیو. راځه اوس دا دنیا نه ده، دا دنیا څه اصلیس جوړ شوي دي، څه وسلیس جوړ شوي. دا خو انسانانو ته جوړ شوي، ټمبم انسان ته جوړ شوی، د انسان عمر ته جوړ شوی، بم د انسان عمر ته جوړ شوی، د کروز میزایل دا ډرون چې کوم تیارې دي دا د انسان عمر ته جوړ شوي، توپانچه ده، اسلحه ده، هر شی چې ده دا په دې نه جوړ شوی چې په دې به انسان وزنم. نو انسان اشرف المخلوقات ته کم عزت ورکړو؟ تا بمان ورته جوړ کړو. دا بمان، دا کروز میزایل، دا ایټم بم دا خو د حیوانانو لپاره نه ده جوړ شوی. بیا نو خدای پاک یا پشي پیدا کړی وای، یا سپی پیدا کړی وای، یا کارګه پیدا کړی وای، یا بل داسې مرغه پیدا کړی چې هغه مردار و. له انسانیته ولې دونه منکر یې؟ زه نه یم منکر، دنیا چې منکره ده. هغه څنګه؟ هغه دا رقم ده، زه خو انسان منم، د انسان وجود منم، عقیده یې منم چې د هرې عقیدې دي، د هرې نظریې دي، زه ورور احترام ورته لرم. دلته دی د اوس پښتون چې ده د ده دغه ژوند زندګي چې د لباس کواره چې ده دا سنت ته ډېره نږدې ده. یره لري، لونګۍ لري، خولۍ لري، پټو یې وي، څادر یې وي. دا خلک اوس دلته ډېر بې عزته کېږي. یعنې دلته انسان چې ده په رنګ و نسل، په عقیده، په علاقه، په سرحد باندې له رسوایي او بې عزتۍ سره مخامخ. د انسان وجود هېڅوک نه مني. یعنې دلته اوس ته وینې دا انسانان ویني څونه بې عزته دي، څونه له بې عزتۍ سره مخامخ دي. نه کوچنی منل کېږي، نه ښځه منل کېږي، نه ناجوړه منل کېږي، نه د هیر وال منل کېږي، نه بې هیرې وال منل کېږي، نه د لونګۍ وال پرېږدي، نه بې لونګۍ سړی پرېږدي. چې هره نظریه، هره کم عقیدې انسانان انسان نه پرېږدي. ګوره 200 زیات ملکونه دي، د 200 زیات هیوادونه دي، هر هیواد خپل قانون ده، خپله نظریه ده. هر هیواد په خپل دوربین کې انسان ته ګوري. یو هیواد عزت کوي، بل هیواد عزت نه کوي. دا خو 200 انساني قوانین جوړ شوي دي. بیا نظریې راواخه په زراو، نظریې دي په لکاو، فکرونه دي. دا انسان ته دی په خپل دوربین کې ګوري، ما او تا په دوربین کې نه ورته ګوري. هر انسان چې ده، هر سړي چې ده، هر پوه سړي و انسان ته خپل دوربین یخی ده. که په هغه دوربین برابر و، په هغه چوکاټ کې برابر عزت ورکوي، که نه وهي ډبوي یې مړ کوي. نو زه دا وایم اوس ګوره که زه چیرې حیوان وای، کم از کم له دغه وحشته به خلاص وای، د خلکو له ظلمه به خلاص وای. که تر سرحده اوښتلی که تر سرحده اوښتلی که تلم راتلم، چا به نه راته ویل چې ته څوک یې، له کومه راغلی، عقیدت دې څه ده، کوم خیل یې، رنګ و کواره دې چاته شوې ده، ولې دې په سر لونګۍ ده، ولې ډېره پرېښې ده، چا به نه راګرځولم. یا خدای خر پیدا کړی و، یا خدای سپی پیدا کړی و، له دغه ضلالت او له دغه رسوایي به خلاص وای، له دې بدرنګۍ به خلاص وای. دغه د خر خو تر ټولو ستړی دی. څنګه ستړی؟ نو خلک بارونه پرې راوړي، خلک ډېر تکلیف پرې ورولي. یعنې ته وایې چې حیوان هم نه ده له انسان خلاص؟ یاره ډېر حیوانان نه دي خلاص. بلکل دا خبره دې هم صحیح ده. اوس خر چې ده، خر څونه ستړی ده، خر ډېر ستړی ده. څونه بارونه پر راوړي، څونه وروره رېړې پسې تړلي وي، څونه غټ غټ بارونه باندې وړي، خر هم ستړی ده. نو بس خدای پاک بیا نو سپی خدای پیدا کړی وي، یا بل حیوان پیدا کړی، بل حیوان چې پښې پیدا کړی، کارګه وایي یا بل شی وایي. سپی هم نه ده خلاص. اوس دلته تېرېږي، ما تا یې هم په ډبرولو، ټولې په ډبرولي. خو زه یوه خبره کوم، سپی په خپل مرګ مري، الهي مرګ باندې مري. یعنې سپی په خپل مرګ مري، فطري مرګ مري، څوک یې نه وزني. خر هم په خپل مرګ مري. یعنې سر څونه ستړی سي، هر څونه په منډه سي، بیا یې هم مرګ چې ده فطري ده، قدرتي ده، خپله مري، د انسان له لاسه نه مري. اوس دی وایي ته نو ما ته وایي چې ته ولې حلال حیوان ځان نه جوړوې؟ حلال حیوان یې څنګه جوړ کړم؟ حلال حیوان، حلال حیوان خو انسانان حلالوي، پسونه حلالوي، غوایي حلالوي، وزه حلالوي، وزې حلالوي، مرغه چې حلال وي دا خوري، کوترې خوري، دا ټول دی خوري، نه پرېږدي. نو چې حلال حیوان سم بیا مې هم نه پرېږدي. زه وایي خدای یو مردار حیوان پیدا کړی وای، بس دغه ژوند بیا هم سوکاله ده. که په غره کې پروت ده، که په لوړه کې پروت ده، که په کرونده کې پروت ده، هر ځای چې پروت ده، بیا هم د انسان له ظلمه ډېر محفوظه ده. بلکل. نو په دغه وجه باندې پریشانه یم چې الله پاکه
کشکې د حیوان پیدا کړی بیا د مردار حیوان پیدا کړی وای اشرف المخلوقات خو له دغسې مسلو مشکلات سره مخامخ دی هېڅوک یې نه شرف مني نه اشرف المخلوقات مني نه انسان مني او بیا چې انسان مني اشرف المخلوقات یې مني خو ته بم یې ورته جوړ کړو بم یې ورته جوړ کړو میزایل ورته جوړ کړو د دنیا 15 لکه اصلي ورته جوړ کړي دغه انسان باندې وزن ډرون یې ورته جوړ کړو ډرون یې ورته جوړ کړو نو د انسان وجود څه ده دغه انسانانو ټارګټ کو په قوانینو باندې ټارګټ کو 200 هیوادونه زیات دي تر 200 زیات هیوادونه دي په دا نامه ټارګټ دي په رنګ نسل باندې ټارګټ ده په رنګ نسل نه پرېږدي په کوارۍ نه پرېږدي په لونګۍ نه پرېږدي په سرحد نه پرېږدي په ژبې نه پرېږدي نو هر سړی چې ده د خپل نسل لا جن په تکلیف ده نن سبا څوک مور نه سو خوشحاله کولی مور له اولاده په تکلیف ده ورور له وروره په تکلیف ده اکا له وراره په تکلیف ده یو خیل له بل له خیله منډې وهي یعنې د انسان دغه رقم سو وحشي سو نن سبا د حیوانانو ژوند ډېر سوکاله ده نن سبا حیوانان ډېر خوشحاله تر انسانانو نو کشکې موږ زه الله یو حیوان پیدا کړی وای نو لوږې سره به مخامخ وای خو لیکن دغه تکلیف به نه راکاو په بم به نه الوزولم په ګولۍ به نه ویشتلم ایټم بم خو به ایټم بم خو به نه وځلم بالکل